چې نبی صلی الله علیه وسلم څوک دی داغه د ژوند څنګه په مکه کې مدینه کې د نبوت نه مخکې او دغه وروسته قاضیاس په شفا کې دا خبره نقل کړې ده یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کې ویلي چې الله رب العزت ما برکه دا فرمایي تر رحمت د پاره د ټول مخلوقي زما د رحمت نه تعالی سه عیسی رسیدلې دا کنه ورته ویلي ولینه یا رسول الله صدر اتاګه مخکې موږ سره دا یره او چې اسنه زموږ د خاتمه الله را خراب نه کی ملائکه هم دي لیکن د دې نه یریږي لیکن چې کله موږ تعالی د وحی مسله شروع کړو او الله رب العزت ما په صفت کې امین لفظ ویل نو زه خاطر جمع شوم او د دې رحمت دغه فائدہ به مال ورسېده چې ما خاتمه به نور خرابېږي نه به د صحیح خاتمه لپاره د قران او سنت نه ډیر اسباب قران او سنت ذکر کړی دي چې انسان هغه استعمال کړي دا خاتمه بس موږ الله په ایمان باندې تیرې کی یو لس د بدینت باندې وایو چې بدیجه کې مناسبت ضروری دی انسان له بدین د اسلام باندې استقامت برقراری هغه وخت کې نصیب کیږي چې کله دا ظاهر او باطن برابر کی الصلاح د سړي ظاهر چې کله یو رقم ته او باطن بل رقم د شي انسان څومره اعمال وکي زمونږ الله باندې خاتمه او کفر باندې ورته مامي دویم د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري ځکه د رسول الله په تابعداري کې ډېر خیر دی دریم الوسطیه چې انسان د افراط او تفرید نه کار واخلي معنا انسان په معمولی ګناه باندې کافر ګڼي نه او غټ کافر له مسلمان وایي نه یو سړی ته غوتی او بل سړی ورته مسلمان وایي دا نه څلورم نیکار او دیندار ملګری چې سړی ځان له انتخاب کی او بنظم کیسه اخلاق شپږم رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې زموږ د الله سره محبت او مینه محبت دا معنی چې په هر حالت کې د قران او سنت تابعداري لغاړه کې خودل ووم د مؤمنانو په مقابل کې نرمي او اتم د کافرانو په مقابل کې سختی نه هم د دین په باره کې د اچا نه یریدل او لسم جهاد فی سبیل الله نو رسول الله جبرئیل له ویل چې زما خپل تعالی سره رحمت رسیدلې دی دغه رحمت د جزر خاتمه په امن کې شمانه دا به چرته نو خرابېږي نه امین دا غبل لقب کې راغلی و دلیل به دې باندې چې جبرئیل اوچت حیثیت ولا انسان او ذکر رسول الله له وحی راوړل د الله نبی ویل چې د اسما وزیر دی بره او دا قانون دی چې کم ملائکه د رسول الله سره راشه درشه زیاته و دا سره په غزواتو کې دغه ملګرو په حفاظت کې و هغه ډیر اوچته په نسبت سره اول شي هغه لري و ځکه د اختلافي مسله ده انسانان غوړه دي او ملائک نو عام انسانان په عام ملائکه باندې غوړه دي او خاص ملائک چې رسول الله سره زیات تعلق او عام انسانانو باندې غوړه دي او خاص انسانان به ټول ملائکه بهتر دي لکه انبیا خبر اسمه مو شاو دي چې پورا رسیدلی و چې د نوح علیه السلام د درې بچي سام حام او یافس د چا په اولاد کې دا ترک ولا خلق رااله د چا په اولاد کې د فارس او روم ولا خلق رااله او چا کې د نور نبی کریم علیه السلام رب العالمین په عربو کې راولې و ذکر رسول الله فرمایي حدیث کې راځي چې زه به ټول مخلوقاتو کې د بهترین مخلوق نه د جماعت نه څه مطلب یو خو انسانان دی او بل خو جنات رسول الله د انسانانو نه دی به انسانانو کې چې کوم بهترین دي د جماعت نه یو خو عرب دی او بل خو عجم دی رسول الله عربي دی عربو نه ځکه انتخاب کې
یو خو بده کې سخا زیاته ده فصاحت بلاغت په دین د اسلام باندې ننګ او غیرت اوچته حافظي عربو کې بدا عادت شي هغه بر خپل اصول د نسب له حزم کو د خپل قوم خو سکه د خپل بدن او د اولاد خو سکه او ناشنا مسله به دا چې په اعتبار د زړونو سره ډېر نرم خلک دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي په دې ټولو کې به ډېر بهترین نام زړه والا شي هغه د یمن خلک او به د عربو سغزړي انسانان چې دي هغه د مشرق والا خلک دي کم چې دې طرف راته دي چین روسا د زموږ سره شاو خدای علاقه او دا زړه ولک لګي هغه په دې وجه باندې چې ګناهونه زیات کوي د انسانانو نه ګناهونه زیات کیږي به ځای خنداګانی کوي زیات خراکونه د الله د ذکر نه غفلت او نرمي کې په دې باندې شکل انسان د یتیم سره کروي کوي رسول الله فرمایي د مسکین سره کروي کوي د رب العالمین په دې ذکر باندې د خپل جبه آباد ساتي د مسلمانانو د پوښتنه ورزي مریض شي دای په جنازو کې برخه اخلي پر وای دوه مداردا کې راځي چې کله کله قبرستان خپل ورزي او به په عربو کې بني هاشم و قریش او به په قریش کې بني هاشم د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان دلیل به دې باندې چې رسول الله په اعتبار د نسب سره موچد دی او په اعتبار د قرآنی سره قوم او قرآنی د دوړه د محمد رسول الله موچد خلق دي دنیا کې عرب بهتر او په عربو کې به د عربستان خلق به پای کې قریش او به بني هاشم او به محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په اعتبار د تجارت سره جرګو سره کسانو سره د ټول کمالات د دې په خاندان کې راجمع و او به په عربو کې بهترین خاندان هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد رسول الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې لري ورسره ان شاء الله خبره بیانېږي چې په کوم کیفیت دا به وجدا خبره ده چې اسماعیل ذبح الله دی او اسحاق علیه السلام د رسول الله د ارشاداتو معلومیږي چې هغه اسماعیل علیه السلام دی و انا ابن ذبیحتين زد دو هغه انسانانو بچي ما چې پای باندې د حلالي حکم شوی دی یو اسماعیل او بل عبد الله اسماعیل ذبح الله او عبد الله ذبح الله د دې په اولاد کې الله رب عزت نبی کریم علیه السلام را پیدا کی او به د نبی کریم علیه السلام اخلاق مبارک موږ د ویل چې د قران ټول دغه اخلاق اهل علم فرمایي چې رسول الله یو خو په انسان کې راشي د جنت د ور داخليږي کله چې به دا ټول اخلاق او چې د قران اول نه اخر پورې د رسول الله دا ټول ارشادات سره په عمل کړو دا خو ډېر قیمتي سره شي اوچت انسان شو مفسرین به دا خبره ذکر کوي تاریخ والا شعر په خپل مابین کې به درې قسمه دي یو هغه عرب دي چې هغه بخاری دي قران دا غوي اجمالی قسم له ذکر کوي تفصیلی نه که تفصیلی ذکر کوي د په اولاد کې به څوک پاتې نه لکه عادین عرب باعده زمونږ الله شکل قران کې د تذکرہ کوي د دومره اوچت انسانانو لکه کجورو تنه کفر او شرک شروع کی هود علیہ الصلوۃ والسلام ورته الله رب عزت راولې کو د صحیح عقیده تشریح د پاره لیکن دوی په خپل بدلونو باندې غرض شول چې موږ دومره اوچته باډې نه دی او طاقتونه هم دی موږ چرته د دې شړې تابعداري نه کوو نه دی موږ تیار یو ډیر دعوت وکړو هغه په اخر کې نتیجه دار وته چې ایسه د مخالفت شروع کی زمونږ الله ور باندې آتش په او ورځي مسلسل بعد راولې وو بعدم په دې کیفیت باندې قران کې رب العالمین فرمایي چې تیزو یخو او شغاره کو د دې کورونه به شکل له اوچت کړه نو بار به یو بل سره هو الله دې به اسمه کې لرو غرزو دروازه ارسه ورمات کړه زموږ رب العالمین طاقت دا وجدا په سکند کې ټول برباد کې خو لیکن اتو رضی دا اورځ په دې باندې د شلی پر لبسه ورانه صرف اغاز زموږ د الله بدر راغی چې په دې ځای کې د خلکو شرک وکي د الله مخالفت وکي وځ دې خلکو مقابله وکړ دا او هغه د دې کمزوري باد په واسطه باندې د بشرا وسو د دلی کړه ختم کړه
دویم قسم دین را بده خو به ثمودین دي زمونږ الله قران کې د تذکرم کړي ذکر سیرت کې است کتاب چې راو قران دی جاب الصخر الله فرمایي چې دوی به د غرونو تراشل دومره وشته انسانان چې د غرونو به تراشل او اسباب برابر کړي وو پای کې بزان لا آبادین جوړولې انجنيران به ځان لويلې د دنیا ماهرین به ځان لويلې لیکن د صالح علیه السلام مخالفت وکي داغه د معجزه دا وکي ایسه قتل کړه الله به عذاب نازل کی دی په عذاب کې به دوه قول دي کله قران کې دا خبر الله ذکر کوي چې زلزلہ پیرانه او کله دا و چې جبريل په आवाज والو سیدا و چې لاندې خونه په جړه کراغه او د برنه به هغه आवाज وکړي نو الټه وګورځول جاثمین الله بلاکس پراته او دومره وشته باندې ځکه جوړولې چې ټول توجه هم دینه ورا وخت وا دا قانون دی چې کله انسان رب العالمین بندګی نه کوي نو الله به د دنیا په کار کې ورغو لګي قران کې رب العالمین خبره کړې ده وې دي انسانانو الله عزوجل دی دا وستو نو رب العالمین د دوی نه د دوی ځنه دی دا وستل خازن به لکی الله رب عزت مونږ دی دا څنګه وباسي هغه په دې کیفیت